په هغه غونډه کې چې د همدې مناسبت په پار جوړه شوې وه د اسلامي امارت د کابینې لوړپوړو غړو هم ګډون درلود. په دې مراسمو کې د هیواد د قومونو او قبایلو وزیر خلکو ته په خطاب کې وویل لکه څنګه چې مو په سنګر کې د اسلامي امارت نظام بشپړ ملاتړ وکړ په دفتر او منبر کې هم باید ملاتړ وکړو. راځئ د ټولو دا فریضه وجیبه ده لکه څنګه چې په سنګر کې تر شا ولاړو همداسې نن بیا په دفتر او منبر کې تر شا ودرېږو. اما د امارت مسؤلین او مجاهدین لکه څنګه چې سنګر په نوم فریضه بلله نن ستا خدمت داسې د ځان فریضه او وجیبه بولي او دا یې مسؤلیت همدارنګه د نقشبندیای مجددیه خانقاه مسؤل وویل چې د اسلامي امارت نظام د افغانستان د خلکو په غوښتنه او انتخاب راغلی دی. امارت اسلامی افغانستان انتصابی نده، دا انتصابی نظام نده، دا انتخابی نظام ده، دا انتخاب ده، دا وګوره انتخاب نور سره کمی پس د شرق نه تر شمال پورې د شمال جنوب نه تر غرب پورې همدا بیرق سپین بیرق د کلمې طیبه ده او ټول د دا لاندې متحد او مسئولین د امارت اسلامی د امیر المؤمنین تر قیادت لاندې متحد او متفق دي. د نور المدارس مدرسې مسؤلین وایي چې په دې تعلیمي دوره کې 315 تنه زده کوونکي د دیني علومو څخه فارغ شوي چې پکې لوی او کوچنۍ دورې دارالحفاظ او د 12 ټولګي شامل دي. دلته په الحال د موږ ټول جمله فارغین د موږ درې څلور قسم فارغین دي. بعضې فارغین هغه د لوی دورې فارغین وو چې دلته په نور مدارس کې د هغو 14 صنف ته او بعضې فارغین د 12 صنف فارغین وو او بعضې د وړې دورې فارغین او بعضې د دارالحفاظ فارغین وو. نو جمله ټول فارغین چې شمار راواخلي تقریبا تر 315 پورې د شمار رسېدو. په هغو کې 110 نفره د لویې دورې فارغین وو، 115 نفره هغه د 12 صنف فارغین وو او پاتې نور به د وړې دورې فارغین وو. نور المدارس مدرسه په دې ولایت کې له 80 کلونو راهیسې فعالیت کوي او هر کال سلګونه زده کوونکي له دې مدرسې څخه د دیني علومو په برخه کې فارغېږي.